السلام علیکم. ډیره موده وروسته بیا هم په یوټیوب باندې دغه ویډیو خپروم په دې هیله چې زمونږ غیابت مو محسوس کړی نه وي. بیا هم د افغانستان په کرکټ باندې خبرې کوو. افغانستان د پاکستان سره د را روانو دریو یو ورځنیو سیالیو ته 12 لوبغاړو سکواډ اعلان کړی دی. سکواډ یا نوملړ ورته ځکه وایو چې دغه 12 لوبغاړو له ډلې به یا 12 لوبغاړي غوره کېږي، ټیم به جوړېږي، بیا به د سپتمبر کې البته په سریلانکا کې به د پاکستان خلاف لوبې کوي. په دغه سکواډ کې 15 داسې لوبغاړي شته چې تر دې مخکې د افغانستان د ورځنیو لوبو په هیڅ په دا ډول ورځنیو لوبو کې په نوملړ یا سکواډ کې د دوی نومونه نه وو راغلي. اول لوبغاړی که زه پرې وغږېږم هغه صدیق اتل دی. دی د 19 کلنو د لوبډلې لوبغاړی دی. د 19 کلنو په تېر نړیوال جام کې هم ولوبېده، اووم ځل یې ده. دی چپلاسی دی، ټایمینګ یې ډېر ښه ټایمینګ دی، بالانس یې ډېر ښه دی، سټنډ یې ډېر ښه دی، ججمنټ یې ډېر ښه دی، فوټ ورک یې ډېر ښه دی، سټایلش لوبغاړی دی، دنګ لوبغاړی دی. د ده دنګوالی د ده علت کېږي چې دی شاټ پچ بالونه هم ښه ولوبوي. د ده په اړه که یوه اندېښنه او یا یو انتقاد وي هغه دا ده چې دی مجرب لوبغاړی نه دی، د نړیوالو لوبو تجربه نه لري. نو په دې هیله چې د دغې تجربې کموالی د پاکستان سره په لوبو کې محسوس نشي. خو که دی په خپل سکل باندې کار وکړي، مسلسل چانسونه ورته ورکړل شي، نو شک نشته چې د افغانستان لپاره به یو ډېر سټایلش او یو ډېر ټیکنیکل لوبغاړی اوپنر لوبغاړی وي. بل لوبغاړی چې په دغه سکواډ کې راغلی دی هغه شاهد کمال دی. چپلاسی بیټسمین دی، بالینګ هم کولی شي. او تاسو هغه به لیدلی وي چې د زیمبابوې سره په ټیسټ لوبو کې ولوبېده، خو له بده مرغه یا هغسې چانس ورنه کړل شو او یا بخت ورسره یعنې ونه کړه، ونه ځلېده. نو په سکواډ کې راغلی دی یو ورځنیو لوبو کې. بل لوبغاړی عبدالرحمن دی. دی بالر دی. دی د ده د بال سرعت تقریبا تر 140 پورې هم رسېدی شي. د ده ښه والی دا دی چې دی په زوړ بال باندې ریورس سوینګ کولی شي، لکه زموږ حمید حسن چې کوي، او یارکر یې ډېرې ښې لري. او تر څنګ یې بل ښه والی پکې دا دی چې دی بیټینګ هم کولی شي، یعنې بالر آلراونډر دی. د ده نوم هم راغلی دی، مبارک دې وي دې ټولو ته. بل لوبغاړی چې په سکواډ کې راغلی دی د اول ځل یعنې انکیپډ لوبغاړی چې ورته ویل کېږي هغه فضل حق فاروقي دی. چپلاسی تیز بالر دی. د 19 کلنو په نړیوال جام کې هم لوبېدلی دی د افغانستان لپاره، په تجارتي لیګونو کې هم لوبېدلی دی. د پنجاب کنګز 11 پنجاب په آی پی ایل کې د هغه نیټ بالر هم، یعنې نیټ بالر په دې معنی چې په تمرین کې به یې د پنجاب لوبډلې لوبغاړو ته بالینګ کوي. دی هم راغلی دی. نو وګورو چانس ورته ورکول کېږي که نه ورکول کېږي. او د دې ورهاخوا بل لوبغاړی چې راغلی دی په اول ځل سکواډ کې دی ورځنیو سکواډ کې هغه نور احمد لکنوال دی. دی چینمن دی. چینمن لوبغاړی دی. د په بیګ بش کې هم لوبه کړې ده، د پاکستان په سوپر لیګ کې هم ولوبېده، په تجارتي لیګونو کې هم لوبېدلی دی. په عمر کم دی خو په استعداد کې ډېر زیات دی. دا 15 هغه لوبغاړي دي چې په اول ځل د افغانستان د ورځنیو لوبو په سکواډ کې شاملېږي. دوی ټولو ته مبارکي وایم. د دوی تر څنګ ځینې نور لوبغاړي، ځوان لوبغاړي هم شته چې په چانس ورته ورکړل شوی دی. د دې ټولو نه داسې معلومیږي چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2023 کال د نړیوال جام سیالیو لپاره د لوبډلې په ترکیب باندې سر له اوسه فکر کړی دی او کار کوي چې دا یو ښه اقدام دی. همدغه ځوانان همدغسې مسلسل ولوبول شي. نو دوه کاله موږ درو نړیوال جام ته انشاءالله هغه وخته پورې به دوی په ټیم کې هم خپل ځایونه پاخه کوي او هم به هغه تجربې ترلاسه کوي چې په آینده کې د افغانستان لپاره ښه لوبغاړي ثابت شي. ګلبدین نایب او اصغر افغان د افغانستان د ملي ټیم دوه مخکیني او پخواني لوبغاړي او کپټانان او مجرب لوبغاړي دوی نشته. اصغر افغان کرکټ بورډ وایي چې د ډسپلین کمه ایشو لري، په هر حال نتیجه لا معلومه نه ده. ګلبدین نایب په ځای کریم جنت راغلی دی. که زه وایم ما به یو مشوره دا ورکوله چې ګلبدین نایب ته هم چانس ورکړئ، په دې دلیل چې ګلبدین نایب یوازینی افغان لوبغاړی دی چې د ټولو فول ممبرز ټیمونو خلاف لوبې کړي دي، په نړیوال جام کې ځلېدلی دی، د کپټانۍ تجربه لري، د لوبو تجربه لري. زموږ کپټان حشمت شهیدي اول ځل دی چې د یو قوي ټیم سره مخامخېږي په خپلې کپټانۍ کې. نو د ګلبدین موجودیت به ورته ښه و، البته وخت نه وخت به یې ښې مشورې ورته ورکولې. نور ټیم کې دوه درې بدلونونه راغلي دي. نور هماغه ټیم دی. په اوپننګ کې رحمان الله ګربز دی. ابراهیم زدران بیرته راغلی دی. دا یو ډېر ښه کار شوی دی، ښه اقدام دی. ابراهیم زدران د حوصلې لوبغاړی دی، تخنیکي لوبغاړی دی او انشاءالله چې دی به ځان ثابتوي د افغانستان لپاره. او په دې هیله موږ دا ده چې دی د پاکستان خلاف ښه وځلېږي. ورسره
رحمت شاه دی، ورسره حسن شهیدي دی په بیټینګ کې، نجیب زدران دی، د دې ترڅنګ اکرام علي خیل هم دی. که زما مشوره څوک اوري، کرکټ بورډ کې چارواکي مشوره اوري، دغه شپږ بیټسمینان دې په همدغه شکل وساتي او نور دې بیا نو نبي، راشد او مجیب ترڅنګ د نور بالران یا یو آلراونډر ورسره اضافه کړي، نور ټیم دې په همدغه شکل وساتي. ځکه چې دوی هغه بیټسمینان دي چې هم پرې باور کولی شي او هم درته لوبې کولی شي او هم د چپ لاس او د ښي لاس هغه ترکیب ته په کتو د مخالفې لوبډلې لپاره یو سرخوږی هم جوړېدی شي. نو د پاکستان سره سیالیو په اړه به بیا وخت نه وخت په تفصیل باندې خبرې وکړو. غوښتل مې چې ډېره موده وروسته په دې اړه ویډیو وکړم او د یوټیوب چینل کې موږ سره پاتې شئ.